د مخ تورې دانې یا تورې لکې د دې یو شي سره داسې لرې کړئ چې پخپله هم حیران پاتې شئ. په سلامونه او احتراماتو مو هرکلی کوم ملګرو. هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ ترڅو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ سره وکتلی شئ. مننه. د مخ تورې دانې یا تورې لکې څنګه لرې کړو؟ لکه څنګه چې تاسو به ډېر داسې دانې په مخ وي یا داسې تورې لکې به پر مخ وي چې وغواړئ تاسې یې لرې کړئ خو نه کېږي. ډېر داسې کرمونه، ډېر داسې دواګانې او ډېرې داسې ډاکټرانو ته به ډېر تللي یاستئ او راغلي به یاستئ او داسې پنډ دواګانې او داسې پنډ کرمونه به یې درکړي چې تاسو دا استعمال کړئ او دا استعمال کړئ نو هېڅ هم داسې کوم تاثیر نه وي کړی، ځکه ډېر کرم چې استعمال کړي نو هغه کې کیمیکل استعمال شوي او کیمیاوي مواد پکې استعمال شوي وي نو هغه سره مخ نور هم خرابېږي. نو که تاسو غواړئ چې دا د مخ دانې او تورې لکې لرې کړئ نو زموږ ویډیو تر پایه وګورئ ترڅو په ویډیو باندې ښه مطلب باندې ځان پوه کړئ او داسې نه چې څه د سکپ کې پکې پاتې شي او بیا تاسو ته کومه ګټه هم ونه رسوي. نو تاسو کولی شئ چې د هګۍ د سپینو سره تاسو کولی شئ خپل مخ تورې لکې دانې د ټول عمر لپاره لرې کړئ. تاسو داسې به وکړئ چې تاسو به کله یو دانه خامه هګۍ یعنې کورنۍ هګۍ واخلئ او د هغې زیړ به لرې کړئ او سپین به یې په یو پلیټ کې واچوئ. کله مو چې دا واچوئ نو دې سره به تاسو لږ زره واسلین هم ګډ کړئ، یعنې سپین واسلین چې ورته وایي واسلین، هغه واسلین چې په بازار کې خرڅېږي هغه به تاسو واخلئ او سره مکس به یې کړئ. کله مو چې دا ګډ کړه نو دې سره به تاسو خپل مخ ته مساج ورکړئ. که څه هم تنه واسلین په مخ باندې وهل د هغه ډېر غټ تاوان دی، ځکه چې کله هم واسلین په مخ ووهل شي تنه بغیر له کومو موادو څخه نو بیا مخ ته تاوان رسوي. خو که یو ځل تاسو د هګیو سپین ورسره ګډ کړئ او بیا یې په مخ ووهئ او تر 2 میاشتې پورې دغه کار تاسو وکړئ، سر په سر استعمال کړئ او بیا یا په سیفګارډ یا هم په ډیټول صابون ومینځئ هره شپه او هر ورځ چې کله تاسو دا استعمالوئ او بیا یې لرې کوئ نو باید دغه 2 صابونونه حتما تاسو استعمال کړئ، یا هم سیفګارډ صابون او یا هم ډیټول صابون. نو دې سره کولی شي ستاسو مخ کې هغه نورانیت او هغه ښایستوالی راشي چې تاسو یې هېڅ کله سوچ هم نه وي کړی. خو دې سره هم یوازې نه کېږي چې تاسو داسې وکړئ چې کله تاسو سپین د هګۍ استعمال کړئ او واسلین استعمال کړئ او ټول عمر تاسو ووایئ چې زما مخ دې پاک پاتې شي. نه، داسې هم نه ده. باید زه بله یو خبره هم ډېره مهمه خبره چې تاسو ته یادونه وکړم، لمونځ کول هم د انسان د مخ لپاره داسې یو نورانیت بخښي او داسې یو نورانیت پکې پیدا کوي چې تاسو هېڅ کله هم سوچ نه وي کړی، ځکه هر ټیم 5 ټیمه موږ تاسو ته لمونځ فرض شوی دی او باید دغه 5 ټیمه لمونځ موږ حتما وکړو. که کله هم موږ تاسو لمونځ ونه کړو نو حتما زموږ او تاسو په مخ کې لکې څه کوي چې هره نمونه او هر شی پیدا کېږي. نو هیله له هغو ملګرو څخه کوم چې لمونځ کول یو 15 منټه لپاره تکلیف دی او بیا د ټول عمر لپاره ابدي ژوند به مو ښایسته شي. نو هیله کوم ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب هم وانخلئ، زموږ ویډیو هم درسره لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.